سلامونه وخت بخیر هیله ده روغ او جوړ به اوسئ زه غیرت بهیر یم او د جی بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 9 کلاس کې حاضر شوی یم هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي او له دې درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ د تېر په څېر دا درس هم 4 برخې لري لومړۍ برخه د ګرامر دویمه برخه کلمې یا words دریمه برخه expressions and sentences او څلورمه برخه 3 questions دي لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته د ګرامر په تیره برخه کې موږ present continuous tense usage ولوستل هیله ده درس مو د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي او کومه ستونزه سره نه وي مخ شوی که کومه ستونزه مو درلوده کوشش وکړئ درس یو ځلې بیا ولولئ او که بیا هم کومه ستونزه وه نو زموږ سره بیا داسې کولی شئ د واتساپ له لارې اړیکه ونیسئ او یا هم په کامنټ کې خپله پوښتنه ولیکئ نو انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنې ته ځواب ووایو د نن ورځې ګرامر برخه کې موږ distributive pronouns وایو توضیحي یا ویشونکي ضمیرونه لولو لکه څنګه مو چې په تیرو درسونو کې د pronouns یو څه قسمونه لوستي وو د نن درس مو distributive pronouns دي یا توضیحي یا ویشونکي ضمیرونه distributive pronouns are used instead of noun and indicate each person of a number or group. Distributive pronouns are used instead of noun and indicate each person of a number or group. ویشونکي ضمیرونه یا توضیحي ضمیرونه هغه دي چې د نوم پر ځای کاریږي د څه شي په ځای د نوم پر ځای کاریږي او د یو ټولګي په هر یو شخص دلالت کوي یا د یو ګروپ په هر یو شخص باندې دلالت کوي صحیح ده اوس ویشونکو ضمیرونو ته راځو چې ویشونکي ضمیرونه کومو ضمیرونو ته ویل کېږي قسمونه یې کوم یو دي distributive pronouns consist ویشونکي ضمیرونه عبارت دي له each either neither each either neither each معنا هر یو each معنا هر یو either دواړه either معنا دواړه neither هیڅ یو هر یو دواړه هیڅ یو example ته وګورئ which each of you is present each of you is present تاسې هر یو حاضر یاست نو ګورئ تاسې به 12 نفر استئ 10 نفر به استئ 20 نفر به استئ نو ګورئ د ایچ کلمه چې د چی په ځای وکارېده د نوم په ځای وکارېده او ستاسې د ګروپ یعنی ستاسې ټولو باندې دلالت وکړ یعنی تاسې ټولې وښودلی صحیح ده نو دلته د ایچ کلمه چې ده دا زموږ distributive noun so each of you is present تاسې هر یو حاضر یاست که تاسې هر څو نفر استئ ایچ په تاسې دلالت کوي ورپسې example کې وایي چې either of them were present دوی دواړه حاضر وو نو either چې دی ګورئ په دوه کسانو باندې دلته دلالت وکړه صحیح ده either of them were present دوی دواړه حاضر وو neither of us is lazy په موږ کې هیڅوک تنبل نه دی صحیح ده نو ګورئ neither په موږ ټولو دلالت وکړه یعنی په موږ کې هیڅوک هم تنبل نه دی each knows what to do وای هر څوک پوهېږي چې څه وکړي صحیح ده نو دا و زموږ د ګرامر برخه distributive pronouns هغه ضمیرونه چې یو ګروپ په هر یو شخص باندې دلالت کوي د ګرامر برخه مو همدلته پای ته رسیږي ورپسې راځو کلمو یا words ته او په دې برخه کې د تیر په څېر 5 لغتونه لرو هغه لغتونه چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډیر کارول کیږي تاسو کوشش وکړئ دغه لغتونه په جملو کې استعمال کړئ ترڅو ستاسو په ذهن کې پاتې شي او د تل لپاره تاسو وکولای شئ د ځخه کار واخلئ لومړی هم راځو د دې لغتونو پروننسیشن یا تلفظ ته بیا ورپسې ژباړې ته راځو hold happy hear hell habit hold معنا نیول یا ساتل happy خوشحاله یا خوښ hear اوریدل hell جهنم دوزخ habit عادت یا خوی habit معنا عادت یا خوی د لغتونو برخه هم دلته پای ته رسیږي درېیمې برخې ته راځو expressions and sentences اصطلاحات او جملې او په دې برخه کې هغه اصطلاحات او جملې لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ورڅخه ډېره استفاده کوو نو د نن ورځې اصطلاحات او جملې مو د انګلیسي ژبې ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې
فرست راځو د دې پروننسیشن دا بیا ورپسې اجباري ته راځو. I am studying economics. I am studying economics. Where do you study? Where do you study? Which university are you in? Which university are you in? I am in Lagman University. I am in Lagman University. Which year are you in? Which year are you in? I am in my final year. I am in my final year. I am studying economics. زه اقتصاد لولم. Where do you study? ته چیرته زده کړې کوې؟ Which university are you in? ته کوم پوهنتون کې یې؟ I am in Lagman University. زه د لغمان پوهنتون کې یم. Which year are you in? ته په څویم کال کې یعنی په کوم کال کې یاست؟ I am in my final year. زه وروستي کال کې یم یعنی زه د وروستي کال محصل یم. ښه ورپسې نور اصطلاحات او جملې هم لرو. دې ته هم راشي وایي چې Do you have any exams coming up? Do you have any exams coming up? I have just graduated. I have just graduated. Did you go to university? Did you go to university? Where did you go to university? Where did you go to university? I went to Nangarhar University. What did you study? What did you study? Which do you have any exams coming up? راتلونکي کې کوم ازموینه لرئ یعنی ازموینې مو پاتې دي دا وایي چې I have just graduated. زه تازه فارغ شوی یم. Did you go to university? پوهنتون ته لاړې؟ Where did you go to university? کوم پوهنتون ته لاړې؟ I went to Nangarhar University. زه د ننګرهار پوهنتون ته لاړم. What did you study? څه دې ولوستل؟ What did you study? څه دې ولوستل؟ همدې سره د اصطلاحاتو برخه هم پای ته رسیږي. ورپسې راځو 3 questions ته 3 پوښتنې او په دې برخه کې موږ د تیرو 3 برخو څخه ګرامر ورډز ایکسپریشنز څخه یو پوښتنه لرو. لومړی هم راځو د ګرامر د برخې پوښتنې ته. په لاندې جملو کې سمه جمله په نښه کړئ. A کې راځي چې either of them is present. سیکنډ کې راځي either of them were present. او په تر کې راځي either of them was present. کوم یو چې صحیح وي هماغه اپشن انتخابوئ او یو نمبر ترلاسه کوئ. د ګرامر د برخې پوښتنه همدلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو د کلمو یا words د برخې پوښتنې ته او په دې برخه کې هم یو لغت لرو. د هغې لپاره 3 سپلنګ لرو، 3 توري لرو، 3 اپشنونه لرو. کوم یو چې ستاسو په نظر صحیح وي هماغه انتخابوئ او په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې لیکئ او د سم ځواب ورکولو سره یو نمبر ترلاسه کوئ. کله چې ستاسو نمبر 10 نمبر ته ورسیږي 10 نمبر پوره کړئ د هغې نه وروسته بیا د جی بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو سټاین لیک درکول کیږي. پوښتنه لغت چې دی خوی یا عادت په انګلیسي کې ورته هابټ وایي. کوم یو آپشن چې صحیح وي A صحیح وي، B صحیح وي، C صحیح وي هماغه انتخاب کړئ. د لغتونو برخه پوښتنه هم پای ته ورسېده. ورپسې د اصطلاحاتو او جملو برخې ته راځو. په دې برخه کې پوښتنه ده چې څنګه ویلی شو چې زه تازه فارغ شوی یم. زه تازه فارغ شوی یم. په A کې وایي چې I have just graduated. I have just graduated. په B کې وایي چې I am have just graduated. I have just graduated. او په C کې وایي چې I have just graduated. I have just graduated. کوم اپشن چې صحیح وي هماغه انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یو نمبر ترلاسه کوئ. زموږ دا برخه هم پای ته ورسېده. د نن ورځې درس مو همدې سره پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره شریکه او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.